دا وظیفه صرف 15 کارته وکړه، د دې په برکت باندې به رب العالمین تا ته یو نیک او صالح خاندان کې رشته درکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما رونو او خویندو، نن درته د قرآن مجید یو سورت وړوکی سورت دی، هغه درته ښیم او د هغې سورت وظیفه درته ښیم. که دا وظیفه تاسو 15 کرته وکړئ، نو انشاء الله چې د دې وظیفې په برکت باندې به رب العالمین تاسو ته یو نیک او صالح ځای کې رشته درکړي. دا صورت ډیر زیات زبردست صورت دی. د رشتې ملاوېدو دپاره په دې کې یو ډېر لوی تاثیر رب العالمین ایښودی دی، او دا داسې مبارک صورت دی چې چا هم د دې وظیفه کړې ده نو رب العالمین هغه انسان کامیاب کړی دی. دا وظیفه تاسو د بندش دپاره هم کولی شئ، یعنې که د چا رشتې راتلل بند شوي وي او هغوی پسې رشتې نه راځي، دننه دا وظیفه شروع وکړئ د سورة الممتحنه. انشاء الله چې د دې وظیفې په برکت باندې به ستاسو رشتې راتلل شروع شي. بعضې وخت کې داسې وشي چې کله یو هلک پسې یو هلک ته هغه یوې جینۍ پسې رشته ولیږي، لیکن هغه رشته منظوره نشي او تر دې پورې چې هغوی ډېر زیات بدرد مرته وایي، رشته منظوره نه کوي او بدرد مرته وایي. دا یو قسم له رکاوټ او بندش دی. اوس د دغې بندش د ختمولو دپاره تاسو دا وظیفه کولی شئ. د سورة الممتحنې دا کومه وظیفه چې ده او طریقې هم درته ښیم، همدا وظیفه تاسو کولی شئ. یا یوه جینۍ ده او هغه جینۍ پسې رشته نه راځي، د رشتو راتلل هغې پسې بند شوي دي. مور او پلار یې ځای په ځای باندې تذکره وکړي چې زما لور ده، داسې نیکعمله ده، ښایسته وغیره، لیکن بیا هم د هغې باوجود هم هغه جینۍ پسې رشته نه راځي. دا هم د رشتې دا بندش هغه یو صورت کېدلی شي. او کله کله داسې وشي چې یوې زنانه یوې جینۍ پسې خو رشته راشي، لیکن د هغوی خوښه نه وي، دا جینۍ خوښه نه شي، دې د وجې نه د دې رشته نه کېږي. او یا هغوی ورته څه داسې قسم له هغه شرایط کېږي او هغه شرایط په دوی کې موجود نه وي، په دواړو فریقینو کې موجود نه وي، یا په دې فریقینو کې په یو فریق کې موجود نه وي، نو دې د وجې نه د رشتې دغه بندش راشي. نن د دغه بندشونو د ختمولو دپاره د سورة الممتحنه چې دا کومه وظیفه ده، که دا تاسو شروع وکړئ، نو الله جل شانه به تاسو سره د غیب نه امداد وکړي، غیبي امداد به در سره وکړي او ستاسو تمام بندشونه او تمام رکاوټونه به الله جل جلاله ختم کړي. او که یو انسان د دې خبرې خواهشمند دی، ګوره بعضې نو مخکې یوې جینۍ پسې رشتې ډېرې راځي، لیکن د هغوی په زړه کې یو خواهش دی، هغوی وایي موږ خو د سید خاندان خلک یو، موږ خو د یو مالدارې کورنۍ خلک یو، رشتې راځي جینۍ پسې، لیکن خلک دا خبرې کوي چې موږ خو ډېر زیات اشراف خلک یو. اوس چې زموږ د جامع سره څنګه مناسب رشته ده، هغسې مناسب رشته دې پسې راشي. نو د مناسب رشتې د ملاوېدو دپاره په نیک او صالح ځای کې د نیکعمله کس سره د رشتې کولو دپاره هم تاسو د سورة الممتحنه دا وظیفه بالکل تاسو کولی شئ. که یو انسان غواړي چې ما ته د په ښکلي ځای کې رشته میلاو شي، لکه بعضې نو مخکې رشته وشي خو لیکن هغه بیا وروسته دردسر وي، نو که دوی وایي چې زموږ دا رشته دې وشي او موږ د په دې رشتې باندې تر د عمر دپاره خوشحاله یو، نو هغه دې خو د سورة الممتحنې د وظیفه وکړي. یا یوه عالمې دینه ده، عالمه ده او هغې پسې رشتې ډېرې زیاتې راځي، لیکن عالمه جینۍ هغه وایي چې یو فقیر مسکین او ملنګ انسان دی وي، خو چې عالمې دین وي یا چې دی طالب علم وي، زه به د هغه سره نکاح کوم، زه به د هغه سره چې کوم دی واده کوم. نو هغې پسې رشتې ډېرې راځي، لیکن د هغې د زړه خواهش دا دی چې زه چې کوم دی یا دغه ته عالمې دین ته واده شم.
نو دا هم د دغې دپاره هم تاسو د سورة الممتحنې چې دا کومه وظیفه ده نو دا تاسو کولی شئ. راځئ د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم. ډېره زیاته اسانه طریقه ده. د دې وظیفې کولو طریقه دا ده چې د هر منځه نه پس به روزانه دا صورت یا پیرې وایې. مخکې وروستو 3 کرته درود شریف او یا پیړۍ سورة الممتحنه به وایې. او د ماسخوتن د منځه نه پس به یو ځان له ځای کې کښېنې او ښه په خشوع ښه په عاجزۍ سره به دا صورت شروع کړې. لکه بعض ځینې خلک چې کله یو وظیفه ورکړو ځان ترې خلاصوي، یعنې زر زر یې ووایي، زر زر هغه وظیفه وکړي، نه دې نه به ځان نه خلاصوي. دا صورت د سورة الممتحنه وړوکی صورت دی. دا تاسو شروع وکړئ او په قلار ښه په اندازې سره چې دا حروف یې سم ادا شي. مخکې او وروستو کو د ماسخوتن نه پس تاسو کوئ نو مخکې او وروسته به 11 پیرې درود شریف پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ولولئ او بیا سورة الممتحنه دا به 15 پیرې ووایئ او بیا 11 پیرې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف او د هغې نه پس به لاس پورته کړئ او الله جل جلاله نه به سوال وکړئ چې الله ماته په مناسب او نیک ځای کې رشته راکړي. د دې عمل په برکت باندې به رب العالمین ته په یو نیک او صالح خاندان کې رشته درکړي. یو ډیره زبردست وظیفه مې درته وښوله. بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازه شته دی. هر څوک د دې وظیفې نه مکمل فایده اخیستی شي.